السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر. بیا هم کندهار ښار د کندهار ښار عمومي جاده شاوخوا ساحه به تاسو وینئ. نو د کپتان مدد چوک او د شهیدانو چوک ترمنځ په دې ساحه کې یم. دلته د توپخانې او د ظاهرشاهي لیسې په دا ساحه کې یو هوایي پل اوس جوړ شوی دی. نو نن مې غوښتله چې د کندهار ښار له دغې زاویې در باندې ووینم. راځئ نو پل وړم سته، نو دا شروع مې له دې ځایه وکړه چې دا ښار صحیح در باندې ووینم. نو د دې زاویې څخه د کندهار ښار در باندې وینم او ځینې نورې برخې در باندې وینم. نو راځئ ولاګ تر پایه راسره تعقیب کړئ. نن مې وغوښتله چې د کندهار ښار د هوایي پل چې دی د کپتان مدد چوک او د شهیدانو چوک ترمنځ د ظاهرشاهي لیسې او د توپخانې په ساحه کې چې دا نوی پل جوړ شوی دی، ما له دې ځایه به د کندهار ښار دغه تصویر در باندې ووینم. نو دغه مخامخ چې وینئ دا کپتان مدد چوک دی. دا د کپتان مدد چوک ساحه ده. نو اوس دا بله خوا شهیدانو چوک هم در باندې وینم. نو له دې ځایه بیا دا هوایي پل دی، لوړ دی، ډېر ښه معلومیږي دا عمومي جاده. دغه ساحه بیا دغه توپخانه ده. دا پل هم داسې دی چې د انسان تر قد لوړ دی، سم نه ورسېږم. نو دغه توپخانه ده. بیا شهیدانو چوک دی، خو دا ده چې هغې خوا لمر دی، سم نه معلومیږي. دغه بیا ظاهرشاهي لیسه ده. ده دغه د نوي سړک د امام باري مسجد دی. دا نو راشه وسولم له هوایي پله څخه. نو یو وارې به دا جاده هم در باندې ووینم. هغه د ظاهرشاهي لیسې حدود دي. نو یو وارې به ما دا جاده له لاندې له خوا هم در باندې ووینم. دې خوا دغه لاره سیده تللې ده کپتان مدد چوک ته، او دا خو نو توپخانه ده. نو دا د ظاهرشاهي لیسې له خوا څخه راوښتی دی دا پل د پیاده خلکو لپاره د توپخانې وخوا ده. نو دغسې ځو د شهیدانو چوک په طرف باندې. ښه یاست، خیرت دی. دا کوچنیان هم د سلام یې راته واچوئ. نو ډېره مننه. نو دا هم بس نوی سړک لوړ چې مې در وښوی دا د امام باري مسجد دی. دې خوا ته ډېر ښایسته مارکېټونه جوړ شوي دي اوس. دا به مې ور له نږدې در باندې ووینم. که دا مو په اوس وخت کې جوړ شوي دي په کندهار ښار کې.
دا هم ښه کاروباري دوکانونه پکښې کې دي. ځینې خلکو ډېر ښه دوکانونه پکښې جوړ کړي دي. دا سپیر پارټس چې دي دا پرزې دا تر ډېره ځایه پورې دا دوکانونه جوړ شوي. یو دوکان به در باندې ووینم. السلام علیکم، اجازه ده وروره؟ دا په کندهار ښار کې دا د پرزو نوی مارکیټ چې جوړ شوی دی. ومې غوښتل چې دا یو دوکان یې در باندې ووینم. ډېر ښایسته ښایسته دوکانونه جوړ شوي دي په دې ساحه کې. د دې دوکانو ډېر پراخ دوکانونه هم دي په اصل کې. ستاسو سره خو به پرزې پیدا کېږي او د موټرانو غټ کوچني وو. ښه، زه ډېره مننه. خیر اوسې، ژوندی اوسې. دا یو دوکان و د پرزو. دا مې هم در باندې ولیدی. دلته دا عمومي دروازه ده، دغه ته به مو هم ورولمه. او دا مخکې هم ښه ښایسته ډبره لګېدلې ده. دلته نو ډېر مختلف شیان دي. دا بیا فکر کوم د برق سامان دی، لایټ تولیدي شرکت دی. یو به هم دا د برق دغه ته ورولمه، دوکان ته ورولمه. السلام علیکم، څنګه یاست وروره؟ جوړ یاست؟ خیرت دی؟ اجازه ده ستاسو دوکان به یو څه ووینو. نو دلته بیا دغه فلټران و، دا نور برقي وسایل خرڅېږي. اوس دا فلټران دي ګوره، نور قسم برقي وسایل دي په دې دوکانو کې. د شمسیانې دي و، د سولر پینلونه چې ورته وایي. دا خو نه په افغانستان کې ډېر یوزفول شی دی دا سولر او بیټري، ځکه د برق کمی دی. دلته خلک دغه شیان ډېر کاروي. ماشاءالله ډېر ښایسته ښایسته دوکانونه یې جوړ کړي دي، بیخي خوندور. شرکت تجارتي ساراني لمیټډ. ډېره مننه حاجي. دغسې پسې ځه. دا بیا د جنریټرانو دوکانونه دي، بیا جنریټران خرڅېږي. غټ جنریټرانو دا شیان په دې ځای کې خرڅېږي. السلام علیکم حاجي صاحب محترم، څنګه یاست؟ بخیر یاست؟ دلته بیا بس دا برقي وسایل دي ټوله. دا ارې دي و، دا غټې ډیلموګانې دي، او نو دغه برمې دي و، دغه سامانونه. دا دوکانونه تازه جوړ شوي دي، ډېر خوندور دي. ټوله بس دغه برقي وسایل دي. ډېره مننه حاجي صاحب، ژوندی اوسې. نو سمرسیبلان د برقو ګروپان د برق، یعنې دا شمسیانې دي، دا سمرسیبلان دي. دې دوکان کې بیا جنریټران دي، جنریټرانو دوکان دی. تقریبا 3 که 4 غټې کوڅې لري. دې خواته بیا بل طرف ته هم ډېر ښایسته دوکانونه جوړ شوي. دا تقریبا چې دا جاده د طرفه سوله، نو دا مارکیټونه ورسره جوړ شول. دې راسته لاسته نو ولاړه لاره شهیدانو چوک ته، او دورې ولاړله کپتان مدد چوک ته. موږ هغه اول سر کې پر دغه هوایي پوله ولو، دغه هوایي پوله څه مو دا ساحه در باندې ولیدله.
دغه مارکیټونه نو اکثر هغه وخت جوړ شو چې دغه جاده دو طرفه سوله، مخکې خو نو یو طرف وله، نو اوس دو طرفه سوله، بیا دا نوي نوي مارکیټونه پکښې جوړ شول په دې ساحو کې. نو اوس دا جاده مو ورباندې ښایسته سوله او غټ غټ دوکانونه هم دي، نو ډېر ښه خوند کوي. د کندهار د اطلاعات کلتور او فرهنګ ریاست دی، دغه یې لوحه ده، کندهار اطلاعات او فرهنګ ریاست دی. دغسې به تر یو ځایه پورې ولاړ شم په پښو باندې. نو تر دغو مارکیټو چې راتېر شي، تر دا نوي نوي مارکیټو، نو بیا مخته چې د ډیکوریشن سامانونه خرڅېږي، د موټر مخامخ راته لمر هم دی، نو سترګې مې هم نه ورباندې رونېږي، دا هم در باندې وینم یو اندازه. بس دا نو شهیدانو چوک ته نږدې د موټرانو د ډیکوریشن سامانونه دي په دې دوکانو کې. دا سټانو، دا سټانو غالیو، دا شان چې شاوري نور هم ډېر قسم قسم د ډیکوریشن سامانونه لري د موټر. دا ګوره سټان، دا غالۍ د سټانو باندې راخېږي. السلام علیکم. دا ټول د ډیکوریشن سامانونه دي، سیټ پوشونه دي او نور کوم شیان چې په موټر کې کارېږي، پټیانې مټیانې او دا شیان ټول دلته پیدا کېږي. نو اوس تقریبا ډېر نږدې شوم شهیدانو چوک ته. دا مارکیټ هم نوی جوړ شوی دی پر دې طرف باندې چې د کتابمده چوک له خوا څخه راځې په راسته لاس کې دا اکثریت مارکیټونه نوي دي. اوس دا مارکیټ هم نوی جوړ شوی دی، دلته هم بس دغه برقي وسایل او دا شیان پیدا کېږي. نو دا و د نن ورځې د کندهار ښار وضعیت چې د عمومي جاده مو در باندې ولیدله، د کفتامده چوکه څخه بیا تر شهیدانو چوکه پورې. نو خدای دې وکړي چې خوښ شوي مو یې، خوند مو ځینې اخیستی. نو تر یو بل ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه، هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ. د الله په امان.